اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو عزت سمعنا واطعنا لا اله الا الله. تم درس د مسلمانانو او خصوصا جهاد او جهادي حرکتونو په وړاندې داعش ډله د اوسني وخت تر ټولو ستره فتنه ده. دا ډله د دې پر ځای چې په نړۍ کې د اسلامي نظام د قایمولو لپاره هلې ځلې وکړي، له مسلمانانو او کافرانو تجاوز دفع کړي، پر مسلمانانو رحم او شفقت وکړي، برعکس د مسلمانانو او هغو جهادي حرکتونو په وړاندې خپل توان استعمالوي چې اوږده جهادي سابقه لري. د اسلامي نظام د اقامې لپاره په زرګونو شهیدان ورکړي او په دې لاره کې هره ورځ قربانۍ ورکوي. د دې ترڅنګ د داعش فتنهګره ډله د خپل ځان د صفایۍ لپاره پر جهادي حرکتونو تورونه لګوي او د دوی د جهاد په اړه شبهات خپروي. دا چې داعش ولې یوه منحرفه ډله ده، د جهاد په اړه کومې شبهې خپروي او د دې شبهاتو ځوابونه څه دي، دې پوښتنو ته ځوابونه او اړوند مسایل د داعش شبهې او ځوابونه تر سرلیک لاندې د قدرمن استاد قاری سید خوستی صاحب د فکري درسونو د لړۍ په 8 او 8 درس کې موندلی شئ. اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو راغی چې بیا ادبي مافیا یو سړی وایي چې ما ولیدو چې دوی زنا کوله خو په ناست دي، بل وایي چې ما ومې لیدو زنا یې کوله. قاضي به پوښتنه ترې وکړي چې کوم هیئت و، دوی به یو به یې راغواړي، راشه ته دا کسان تا په زنا ولیدل، کوم ځای کې دې ولیدل؟ دی به ورته وایي چې هغه فلانی کمره کې. څه وخت و؟ ته به وایي چې شپه وه. په ناست یې زنا کوله که په ولاړې؟ په ناست یې کوله. دا ټول کیفیات به قاضي اخلي دیدنه، دا به رخصت کړي، بل به راولي. که چېرته دی بل کس وویل چې زنا یې کوله د ورځې، یا یې وویل چې زنا یې کوله په دې کامره کې نه په بله کې، یا یې وویل چې زنا یې کوله په ولاړې، که دومره قدر اختلاف هم د دوی په ګواهۍ کې راغی، د زنا حد د دې محدود نه ساقط شو. اوس به دا څلور واړه راونیسي چې راشئ تاسې اتیا دورې به دا هر یو ووهئ، اتیا دورې به یې ووهئ. که د قذف د محسن کړی ده، د یو پکدمن انسان په زنا ویشتی ده، ته څنګه دومره جرأت کوې چې د یو پکدمن سړی په زنا ولې، د زنا په تهمت یې ولې ته زنا نسبت ورته کوې؟ عمر رضی الله عنه ته د فکر کم دی معاذ ابن جبل خو یو صحابي و، هغې په باره کې صحابه کرامو دته شکایت وکړ. هغه صحابي دی یمن کې فکر کومه کیسه ټوله رانه هېره ده، هلته والي و، په ده پسې هغه وکوله چې د زنا کړې ده، څلورو کسانو په ده پسې هغه وکوله. هغه قصه ما داسې مشخص هېره ده خو نوره قصه راته یاده ده. عمر رضی الله عنه هغه والي هم راوغوښتو او دا څلور کسان هم راوغوښتل. دوی چې راوغوښتل، عمر رضی الله عنه پوښتنه ترنه وکړه چې څنګه یې زنا کوله. د دې کسانو د زنا په هیئت کې اختلاف راغلو، یو ورته وایي چې په ناست یې کوله، بل ورته وایي چې په ناست یې کوله. عمر رضی الله عنه ورته ووایي چې په الله مې نه قسم وي ای توسې په ګواهۍ کې اختلاف راغلو، ای توسې شا د مو د درونه خلاصه نه شي. ګواهۍ کې اختلاف راغلو، هغه بل صحابي چې و چې دوی د زنا دعوه پکړې وه، هغه یې پرېښو، په دې څلورو باندې حد قایم کړو. حکم هم دا ده، بیا به په هغه نورو څلورو موږ حد قذف قایموو. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون. کله چې یو چا پاکدمن سړی او ښځه په زنا وویشتل، نو اول به ده ته ووایي چې راوله څلور ګواهان. که څلور ګواهانو ګواهۍ کې اختلاف راغلی یا ګواهان د ده سره وونه، فاجلدوهم 80 جلده، دا خلک ووایي اتیا دورې، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. دویم حکم دا ده چې د په ټول عمر به د ګواهي نه قبلوي. اولئک هم الفاسقون، دا سړی فاسق هم نه. دا خو ټوک خبر نه ده چې ته یو چاته د زنا نسبت کوي چې د زنا کړې ده.
نو کله چې موږ د زنا حد په چا قایمو دې ته متوجه اوسئ موږ تاسو مجاهدین ځینو ځایونو کې جذباتي برخورد کوي جذباتو نه کار اخلي چې عالم یو څوک یو دوه هلک جنې چېرته وویني چې چېرته ګوښې ځای ته سره لاړله او راویني چې دې زنا کړې ده کومه دي ګواهان راوله ګواهان د ګواهانو نه ګواهي واخله او ګواهي وګوره چې ګواهۍ کې خو اختلاف نه رامنځته کېږي حدیث پیغمبر علیه السلام فرمایي ادرأوا الحدود ما استطعتم تاسو حدود تر هغې پورې درعه کوئ څو پورې مو طاقت وي دلته ځینې خلک دي دا فکر داعشي فکر ده هغوی به هڅه دا کوله چې یو څوک پیدا کړي چې حد پې قایم کړي او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې حدود دفع کوئ څو پورې مو طاقت وي کوشش کوئ چې په یو چا حد قایم نشي یو لار ورته ګورئ چې باچې کوي قاضي ته هم حکم دا ده چې د حد په نفاذ کې د دقت وکوي او که ادنا شبهه هم پیدا شوه حد نه قایموي موږ تاسو د فقه اصل ده چې قاضي که چېرته خطا شو په نفاذ د حد کې دا اشنع د دې نه چې دی خطا شي په عفو کې الخطأ في العفو اهون من الخطأ في الحد خطا په عفو کې یو سړی باندې حد لازم ده تا معاف کړو خطا شوي دا دومره غټه خبره نه ده که چېرته یو سړي باندې حد نه ده لازم تا حد پرې قایم کړو په هغه طرف کې که خطا شوي دې شي سره به احتیاط کوئ چې په حد نفاذ کې خطا نه شي نو د زنا په حد کې ګواهان لازم دي ګواهان به راولي ګواهان به بیا ګواهي ورکوي په دوی په ګواهۍ کې به بیا اختلاف نه رامنځته کېږي که اختلاف رامنځته شو ګواهي رد ده په هغوی به حد قذف قایمېږي دا یوه خبره دویمه خبره ده چې که چېرته یو سړی په ځان باندې اعتراف وکړي چې ما زنا کړې ده په دم حد قایمېږي خو ده ته به ته بار بار وایې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ماعز راغی نو ته چې یا رسول الله طهرني ما پاک کړه ما زنا کړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ دې خوا ترې واړولو هغه صحابي راغی دې طرف ته یا رسول الله طهرني یا رسول الله ما صفا کړه ما زنا شوې ده پیغمبر علیه السلام مخ دې خوا ترې واړولو بیا صحابي هغې خوا نه راغی درو طرفونو نه راغی هغې نه وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې تو فرمایل چې څنګه کار دې کړی ده د حالت بیان کړو پیغمبر اسلام تو فرمایل چې زنا دې نه وي کړې سم زنا دې کړې ده نکتها یعنی پښتو ساده الفاظ کو وایو که نه یعنی داسې په ساده الفاظو په پښتو کې چې سم زنا دې وکړه دخول دې سم وکړو داسې صریح الفاظ په دې خاطر چې دا سړی نه ښه وضاحت واخیستلی شي کېدای شي دخول یې نه وي کړی زنا یې نه وي کړی نور اطرافو ته یې څه کړي وي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښه دقت کولو څو وارې ورته وویل هغې نه وروسته یې بوتلو چې کله یې دی بوتلو هلته چې زنا حد یې کله هلته په ده باندې قایمولو نو دی دې کاڼو نه ډېر تنګ راغی د کاڼو نه چې کله په دنې حد قایمولو دی ډېر تنګ شو چې تنګ شو نو د منډه کړه چې کله یې منډه کړه نو صحابه کرام هم پسې منډه کړه امام دارمي رحمه الله د احادیث لوی عالم ده سنن دارمي په نوم یو حدیث مشهور کتاب لري هغې دغه حدیث ته باب منعقد کړی ده باب المعترف يرجع عن اعترافه باب د بیان د معترف کې چې دی د خپل اعتراف نه رجوع وکړي واپس شي د خپل اعتراف نه د دې دپاره باب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته حدیث وړلی ده پیغمبر علیه السلام یې ته وفرمیل چې صحابه کرام ته وویل چې ولې مو پرېښونه ده چې کله منډه کړه ولې مو پرېښونه ځکه د ده دا منډه وهل د حد نه دا دلیل دی رجوع د خپل اعتراف نه کله چې د حد په منځ کې یو سړی رجوع وکړي چې ما زنا نه ده کړې زه خطا شوی وم ته به نه وې ته چې نه دا یو وار اعتراف کړی ده اوس د پرېښول نشته نه بس نور بیا حد نه په قایموي ختم شو کله چې معترف په خپل اعتراف نه انکار وکړو چې نه ما زنا نه ده کړې بس نور بیا حد نشته چې کوم دې ور کړی ده هغه بس نور بیا حد نه ور کوي باب المعترف يرجع عن اعترافه غیلن دا حدیث امام دارمی رحمت الله علیه راوړل نو که چېرته یو چا په ځان اعتراف کړ دا مې په دې خاطر ته وایم چې په دا حدودو کې دومره اسلام تحقیق کې دومره تدقیق کوي دومره دقت به کوي که چېرته دی د خپل اعتراف نه واپس شو هم ته به دته حد نه ور کوي او داعشیو نیوځای کې د جبهة النصره یو مجاهد نیولی ده
او ویډیو مو په کمپیوټر کې ستراوي مجاهد نیولای دا او یو مجاهد ته د ارتداد په جرم اعدام سزا ورکوي ویژني چې دا مرتد شوی ده او مجاهد وی ته چې خلینی وصلی الظهر مو پرېږدي چې د مسبخین المنځ خو وکم دوی وی ته چې او ته وصل منځ کوي ټول په لګیا دي بس المنځ ته پرېږ نه دي هغه کی قتل کی و سوال دا ده چې کدا سړی مرتد شوی وي ستا په حکم دی چې د ماسدیګر د ماسپخین د لمانځه غوښتنه کوي دا دلیل د اسلام نه ده دلیل د اسلام نه ده نو چې دلیل د اسلام د کدی مرتد شوی خو رجوع وکړه کنه دی راجع شو د خپل ارتداد نه نو بیا یې څنګه وژني دا په دې خاطر ته وایم چې د داعش په قضا کې او په قضیان کې څومره جهالت ده څومره جاهل قضیان لري د قضا په برخه کې دوی څومره نیمګړي دي دا یو خبره دویمه خبره ده د حدود په برخه کې سعید ابن منصور په خپل سند سره د حضرت عمر رضی الله عنه نقل کوي چې حضرت عمر رضی الله عنه ټول خپل عاملونو ته خط ورولګلو دغه څومره عاملون وو په ولایاتو کې ټول ته خط ورولګلو الله يجلدن امير جيش ولا سريه رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار عمر رضی الله ټول عاملون ته خط ورولګلو چې هیڅ څوک به هم چاته حد نه ورکوي تر څو پورې چې تاسو واپس شوي نه وي نو دیو جن علماء کرام یې چې په حالت د جنگ کې هم چاته حدود نشي ورکولای حدود بنه نافذوي په حالت د جنگ کې او موږ ته د امارت په ساحاتو کې دوی داخله په موږ دا اعتراض کی کنه چې تاسو چې په کومه ساحه کې واک لوسته کې په از کې تاسو حدود نه قائموي موږ وی ته چې ظالمانو تاسو د حدود بخش یوري مطالعه کوي حدود تاسو یوري او پیژنې د فقه کې د حدود مطالعه کوي چې په حدود کې فقها او د امت عالمانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام څومره دقت کړی دا په حالت د جنگ کې حدود نه نافذيږي په حالت د جنگ باید حدود معطل شي دې لپاره که په یو سړی موږ حد قائمو خدا سړی تخت ثبات حکومت ته ورسي دا سړی ثبات ستا په ساحه کې جاسوس جوړيږي به کنه ته په خپل ساحه کې په یو سړی حد قائم کړه سړی به ثبات جاسوس وي انګریزانو ته بستا جاسوسي کوي نو یو واره موږ چې کله د جنگ حالت نه وته نو سبب محدود قائمو بل مهمه نقطه ده چې د حدود ویډیو کول دا شرعاً جایز نه دي ویډیو کول د حدود جایز نه دي ویل نه دي جایز ځکه چې په اسلام په ویډیو کې د سړي تفضیح کیږي کله چې دغه ویډیو موږ وکړو دا صحنه خو په زرګونو انسانانو ته نه رسیږي دا تفضیح ده رسوایی ده او تفضیح چې دا رسوایی دا په اول د اسلام کې و چا به چې زنا وکړه په خراب سپور کو مخ به د تور کړو کله چې حد راغی نو په حد سره دا تفضیح او رسوایی نسخه شو ختم شو اوس موږ چاته رسوایی نشو ورکوي شرمولای نشو او ته چې دنه ویډیو کې دا د تفضیح ده او کته چې قران یې چې ول یشهد عذابهم طائفه من المسلمین د دوی عذاب ته وا طائفه د مسلمانانو راولې دلته دوه کو ته تاسو متوجه اوسئ اوله خبره دا چې قران کې الله تعالی فرمایي چې ول یشهد عذابهم طائفه او دویمه الله تعالی چې من المؤمنین حتی با یو ډله يرحمک الله حتی با یو ډله حاضرېږي یو ډله دا نه چې ته په مخ ټول دنیا ته د حد نفاذ ویډیو خپروي طائفه سرحد د طائفه راغلی ده دویمه خبره ده چې من المؤمنین دا طائفه به د مؤمنانو نه وي کافر به حتی نه حاضرېږي ځکه کافر د اسلام نه خبر نه هغه که حد ویني هغه د اسلام نه نفرت په زړه کې پیدا کیږي دا خو د وحشت دین ده هغه د اسلام نه خبر نه نو ته چې ویډیو کوي بیا ویډیو په میډیا کې خبروي هغه کافر ویني نو خو د اسلام نه نفرت پیدا کیږي کنه دیو جن ول یشهد عذابهم طائفه او بل من المؤمنین طائفه بوي او بل د مؤمنان نوي کافر ته د حد ویډیو خبرول یا حاضرول دا شرعاً جایز نه دي دا حرام دي بلکې د اسلام بدنامي ده
دې دوو نقطو ته متوجه اوسئ. او دا خلک چې دي دا د دې شیانو هغه نه کوي، مراعات نه کوي، بلکې دوی به منظمې ویډیوې نشرولې، بیا به په مطبوعاتو کې نشرولې، د دوی د رسمي ادرسونو نه به نشر دي چې فلاني ځای کې موږ دومره حدود قایم کړل. او د غلا په باره کې امام ترمذي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې باب راوړی ده، باب ما جاء لا تقطع الايدي في الغزو، په غزا کې لاسونه نشي پرې کولای. هغې لاندې دغه حدیث راوړی ده چې غزا په وخت کې د جنگ په وخت کې به حدود نشي نافذولی، د چا نه به لاس نه پرې کوي. ځکه دلته موږ د دښمن سره په جګړه کې یو داسې دا سړی دښمن ته وتښتي او بیا موږ تاسې نو که چا نه لاس پرې کړو دا سړی بیا سبا ته جاسوس وي، دې خلکو ته به جاسوسي کوي. دا 15 شبهې وې. شپږمه شبهه دا ده چې دوی یې چې ابوبکر بغدادي چې و دا خلیفه و، خلیفة المسلمین و، او د خلافت چې کله اعلان شي په ټولو مسلمانانو باندې بیعت فرض ګرځي، او څوک چې بیعت نه کوي هغې مرګ خرابېږي. دوی حدیث وایي چې من مات وليس في عنقه بیعه مات میتة جاهلیه، څوک چې مړ شي په ګردن کې بیعت نه وي د یو امیر سره، مشروع امیر سره، نو دی مړ شو په مرګ د جاهلیت سره. د حدیث په خپل ځای صحیح ده. ځواب دا ده چې صحیح ده د امیر سره بیعت فرض ده، خو هغه امیر به کوم امیر وي؟ امیر خو به شرعي امیر وي که نه؟ یعنې وروسته به بیا بیعت کوو ورسره مونږ. دا د بیعت خلافت دا د اهل حل و عقد، د اهل حل و عقد په بیعت نافذیږي، قایمیږي. چې کله د حل و عقد والا خلق د یو چا سره د یو سړي سره بیعت وکړي چې ته د موږ امیر شوې، بس هغه امیر شو، په نور مسلمانانو د هغې اطاعت فرض ده. د یو دوو کسانو په ټاکلو یو څوک امیر نشي جوړېدای، یو څوک خلیفه نشي جوړېدای. عمر رضی الله عنه فرمایي من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. عمر رضی الله عنه چې کله زخمی شو نو ځینو کسانو داسې ګنګوسې واورېدې چې ځینې کسانو لګیا دي په خپل سر ځان ته امیر ټاکي. عمر رضی الله عنه فرمایل چې چا چې د مشورې د مسلمانانو پرته د یو چا سره بیعت وکړو نو دا بیعت صحیح نه ده، او دغه دواړه کسان بیعت کوونکی او بیعت اخیستونکی دی دواړه ځانونه قتل ته وړاندې کوي، ځکه حکم دا ده چې دوی باید ووژل شي. ته د مسلمانانو صف څیرې کوي، هلته بیعت شوی ده، مشروع بیعت ده، اهل حل و عقد بیعت کړی ده. ته د هغې بیعت په مقابل کې د هغې امیر په مقابل کې راپورته کېږي، دلته ځان ته امارت جوړوي، ځان ته خلافت جوړوي، ځان ته بیعت اخلي. دا جایز نه ده. دا خلک به قتل کېږي تغیرة ان یقتلا، دوی دواړه ځان قتل ته وړاندې کوي. دوی خو دا بحث دی بیعت بحث ده، دا ډېر اوږد بحث ده، خو اصل کې دا بغدادي چې و د بغدادي خلافت صحیح نه ده، ځکه بغدادي قریشي نه ده، اول د ده قریشیت ثابت نه ده. دوی د موږ ته د ده قریشیت ثابت کړي، دی کله قریشي و، قریشي نه ده. او بله خبره ده چې که قریشیت اصلا شرط نشي د خلافت دپاره، لکه د احنافو د مشهور علماو د جمهور علماو رایه دا ده چې د خلافت دپاره قریشیت شرط نه ده. جمهور علماء فتوا په دې باندې قریشیت د خلافت دپاره شرط نه، که دا شرط نشي هم نو بیا د خلافت دپاره یا د امارت دپاره بیعت د حل و عقد د خلکو شرط ده. حل و عقد والا څوک دي؟ حل و عقد والا چې دي هغه علما دي، هغه جهادي جنگي قمندانان دي او مشهور خلک دي، هغې خلکو بیعت شرط ده. لکه د امیر المؤمنین شیخ صاحب سره چې د منصور صاحب د شهادت نه وروسته د حل و عقد علماو څومره علما چې د موږ تاسې دي هغوی هم بیعت ورسره وکړه، څومره جهادي قمندانان چې دي، څومره ډلګۍ مشران وو، څومره والیان وو، څومره ګروپونو والا وو، څومره د جبهاتو مسؤلین چې وو، ټولو په نمبر ټولو بیعتونه ورولېږي. دې ته د اهل حل و عقد شورا بیعت دي. دا خلک د حل و عقد والا خلک دي، دوی بیعت شرط ده.
دا باب ډېر اوږد ده. هلته ما کتاب ده، هغه کتاب کې ما په دې باندې ډېر بحث کړی ده. هغه بیا تاسې ته چې ورسېږي هغه بیا مطالعه کوئ. اومه شبهه دا ده چې دوی یې چې داعش په پولو باور نه لري، په وطنیت او په دې نشنلیت په قومیت باور نه لري، او تاسې په قومیت باور لرئ. موږ دا جهاد چې د ټولې نړۍ دپاره ده، او تاسې پولو یوازې د افغانستان د پولې پورې محدود ده، او د پولو پورې جهاد محدودول چې دا دوی کفر بولي. موږ وایو چې لومړی خو تاسې سیرت مطالعه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم خپل جهاد د پولو پورې محدود کړی و. په لومړیو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بدر ته وتو، احد ته به وتو، خو په څنګ کې په بني نذیر او بنو قریظه باندې کار نه لرلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو جهل په بدر کې مرداروي، په څنګ کې الته کعب ابن الاشرف پرې ایښی و، او نور لوی لوی د اسلام دشمنان پرې ایښي وو. هغې ته څه نه ویله، هغې سره تړون و. دا د الله د رسول سیرت نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یوان د ټولو کفارو سره جګړه نه اعلان کړي، د خپل جهاد دپاره حدود ټاکلي وو. مدینه منوره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څنګ کې په گاونډ کې بني قریظه بني نذیر ته نه ورتلو، هلته جهاد نه و، خو دې طرف ته جهاد و. دا غلط فکر دی چې موږ تاسې مجاهدین ځینو کسانو ته دا فکر ور کړی دی چې د هغې د پولې نه ای طرف ته جهاد شته، د پولې دې طرف نه جهاد نشته. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت وګورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بني قریظه بني نذیر سره جهاد نه کولو، بدر ته وتو، احد ته وتو. اتمه شبهه دا ده چې که چېرته موږ ومنو چې خوارج دي، نو خو د دې په صفونو کې خو داسې خلک هم شته چې هغه ډېر نیک خلک دي، ښه خلک دي، تقواداره دي، او د دې ډلې سره د دې په خاطر یو ځای شوي دي چې دوی واقعا خلافت غواړي، د دین غم اخیستی دي، د اسلام غم اخیستی دي. د دې ځواب دا ده چې یو وار چې د داعش په خلاف جهاد فرض شو، او د دوی دا خلافت باطل شو، دوی په مسلمانانو خروج وکړو، په خيار المسلمین خروج وکړو، د مسلمانانو د لوی ډلې نه ووتل. بیا طبیعي ده د دوی په منځ کې به داسې خلک وي چې هغوی سره به د اسلام غم وي، د دین غم به ورسره وي، د دین فکر به ورسره وي. خو دا فکر خو د اسلام په تاریخ کې چې څومره خوارج منځته راغلي دي، دا د خارجي فکر بنیاد هغه د کفارو له لوري وي، یوه کفري پروژه وي، خو لاندې تحت خلک ښې دوکه کړي وي که نه. د علي رضی الله عنه په وخت کې خوارج راوتلي وو، هغوی سره هم د ډېرو سره د اسلام فکر ورسره و. دغه ابن ملجم چې و دې چې علي رضی الله عنه په شهادت رسولو، دی په جومات کې په اعتکاف کې ورته دېره شوی و، او خپلو ملګرو ته یې ویلي وو چې دی چې کله علي رضی الله عنه ونیو، نو علي رضی الله عنه ورته وویل چې ای د الله دښمنه ولې داسې کار وکړو، ته سره مو ډېر احسان کړی و، ځکه دی د نهروان په جنګ کې اسیر شوی و. بیا علي رضی الله عنه احسان یې سره وکړو، خوښه یې کړو، ته سره مو احسان ونه کړو. دوی ورته وویل چې موږ څلوېښت ورځې الله ته زارۍ کولې چې یا الله په دې توره باندې داسې انسان ووژنه چې هغه تا ته ډېر مبغوض وي. هدف علي رضی الله عنه چې ته د الله تعالی په ځمکه کې ډېر الله ته ناخوښه یې، نو ځکه په دې توره ته ووژلی شوې. علي رضی الله عنه ورته وویل چې په دې توره به ته وژل کېږې، دا دعا د خپل ځان په باره کې تا قبوله شوې ده، په هماغه توره دی ووژلی شو. دوی قصه چې تاسو